د افغان او ایرانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا وسله واله نښته رامنځته شوې ده. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د سیمې څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې نښته هغه مهال رامنځته شوه کله چې طالبان غوښتل په یو سیمه کې خپل بیرغ پورته کړي. د ایرانی رسنیو د خبر په بنسټ طالبان د ایران خاورې ته دننه شوي او هلته یې خپل بیرغ پورته کاوه چې د ایرانی پوځیانو د غبرګون سره مخ شول. تر اوسه پورې دا خبر طالبانو نه دی تایید کړی. ایرانی رسنۍ وایي د ایران د خاورې دننه ډیر مخکې یو دیوال جوړ شوی دی چې د کډوالو مخنیوی وکړي. طالبان هر ځل فکر کوي چې دا سرحدي دیوال دی او تر هغه دیوال پورې راځي او د شخړې سبب کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.